سس سړی ډېر غمجن وي که متحرک سړی ډېر غمجن وي. یو سړی سس پس ناست وي بس همداسې واچوه پیاله هم ځان ته نسي راخیستی بس په کوټه کې چې ملګري محصلین ملګري نو ده ته به هر څه څه ورکوي ډوډۍ به هم ده ته نیموي پیالې به هم ده ته مینځې کاسه به هم ده ته مینځې نو په دې او دلته یو بل 5 محصلین دي هغه بس داسې محصلین دي چې خوړو محصلین دي بس غلي ناست دي که نه کور یادېږي او بس سس پس غوندې یو 5 نور دي ډېر ژوندي دي نو کوم ډېر غمجن وي ستاسې نه پوښتنه کوم فطرتن و طبیعتن ولې ځکه د انسان طبیعت الله متحرک پیدا کړی نو دا کوم یو چې کوري را کوري پیالې ومینځه کاسې ومینځه باندې وځه ورزش وکړه بیا راځم جمع ته بس چې د طبیعت مطابق د خپل د نفس د طبیعت مطابق کارونه یې کړل فرح او خوشحالۍ ورته راځي او کم نفس چې هغه همداسې درون غوندې ناست وي داسې تکیه وهلي وي درون غوندې ناست نو دا د خپل طبیعت د نفس د طبیعت خلاف چې حرکت د کساله او سکون مختار کړی ده نو په دې نفس کې څوک غم پیدا کېږي ځکه د خپل طبیعت خلاف کوي د خپل طبیعت چې خلاف وکړي غمجن تاسې په خبره پوهېږئ او دا رښتیا ده په دې باندې تاسې بحث وکړئ